خو بیا ډېرې زیاتې پیسې پې باندې ګټئ که نه ولا بس شکر د ګزاره کېږي نو. بازارونه یې څنګه دي؟ نرخونه یې ښه دي؟ ولا ښه دي، بس دا 40-45 خرڅېږي ډبرې. ما واده په پاکستان کې وکړ، هغه وخت پاکستان کې به راته وپوه شئ. بیا د هغې نه وروسته درې څلور بچي مالته پیدا شو، بیا دلته راغلو وپوه شئ. دهقاني کوې؟ دیکاني مکتب هم وایې که نه وایې؟ مکتب مې ویل ولا لسم کې مې پرېښود بس. ولې دې پرېښوده لسم کې؟ که د خپلو زده کړو په تړاو معلومات راکړي، تعلیم دې کړی که نه؟ مننه، الله دې د ژوند لره خوشحاله اوسېږي. زه چې دی خپله د پوهنتون نه فارغ شوی یم، د زراعت پوهنځي نه فارغ شوی یم، د کونړ نه ښه لیسانس یې؟ لیسانس یم بلکل. هغه د ځینو خلکو په خبره باندې چې ګټه چې ده په تاوان باندې کېږي، ګټه په تاوان باندې کېږي. څوک چې د تاوان زړه نه لري نو هغه ګټه نشي کولی. هغه ګټه نشي کولی. هغه او موږ داسې نه یم تاوانیان یو لاله. نه، خدای دې تاوان نه درکړي. یو وای مونږ شل شپېته یانې، بل وای مونږ ډمغمیانې، بس په دغې باندې ویاړې، بل وای مونږ لوفرانې، ډلې ډلې چې روان دي دا د دې دور ځوانان دي. یو سره یې بوکس پنجه ده، بل سره یې تمانچه ده، بس په بډه یې برچه ده، دا د دغې شبکه ده، یو رئیس بل قمندان دي، دا د دې دور ځوانان دي. ما چې ده بیا تا کې دا شعرونه خوښ شو، ډېر ښایسته شعرونه دي. والله بس ستا مې سترګې خوښې شوي. ډېره زیاته مننه. سترګې دې ښایسته دي، لیدونکو ته کوم پیغام دی؟ د ګل وطن یوټیوب چینل درنو لیدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیلمن یم چې ښه به یاستئ او د صحت جامې به مو پر تن وي. له یو څه ځنډ وروسته بیا راوګرځېدو او دا ځل د خوږیاڼو ولسوالۍ وزیرو سیمې ته راغلي یاستو. دلته د ځمکنیو توتانو یا په بله اصطلاح د سټابري له کارکوونکو سره مرکه کوو. ډېر ښایسته او خوندور توتان دي. له دغه ځایه دغه له ځانګړي پروسس څخه تېرېږي، بندېږي، بسته‌بندي کوي او جلال آباد ته، لغمان ته، کابل ته او ځینو نورو شمالي ولایتونو ته انتقالېږي. سلام، ستړی مه شئ. وعلیکم سلام، جوړ بخیر راغلی. ډېره زیاته مننه. څنګه یې؟ صحت دې څنګه دی؟ ولا شکر ده، بس کراره کوي د خپله څنګه یې؟ فضل د خدای د بیخي خیر. ډېره مننه، خیر اوسې، په خیر راغلو. دلته مو وکته ځینو کارکوونکو سره به مرکې هم کوو. له خیره توتان دې اخیستي دي، بسته‌بندي کړي دي. دغه پټي کې چې لګیا دي دا کارکوونکي، څومره ځمکه ده؟ دا ټوټل یو جریب راځي او دا کارکوونکي هم راځي، یو 19-20 کسان دي موږ سره چې ډبې کوو ټول. 19-20 کسان په یو جریب پټي کار کوي. دغه توتان دې په څو اخیستي دي؟ خپل اخیستي؟ او دا هم خپل اخیستي. دا توتان شوي ټوټل 22,000 روپۍ شوي او مصرف دوام پکې وخلی. هغه همداسې وی چې 80,000 ته موږ ته غورځېږي، تمامېږي. دا تاسو همدغه د میوې کاروبار کوئ؟ او همدا میوې کاروبار. توتان خو په میوه کې راځي؟ او ولې نه، په سبزي کې راځي؟ نه، میوه کې راځي. په یو ځل باندې څومره توتان له دغه یو جریب پټي نه تاسو ټولوئ؟ ورکوي په د یو جریب کې 400-500 ډبې ورکوي د ورځې. 400 یا 500 ډبې. او څو ورځې بعد بیا نوبت ورته رسېږي؟ 3 ورځې بعد 2 ورځې بعد رسېږي، بېرته تاویږي، ټولوي. تاسو خو بیا ډېرې زیاتې پیسې پې باندې ګټئ که نه؟ ولا بس شکر د ګزاره کېږي نو. بازارونه یې څنګه دي؟ نرخونه یې ښه دي که نه؟ ولا ښه دي، بس دا 40-45 خرڅېږي ډبې. په ګرمه هوا کې د دې اخیستونکي ډېر دي که نه په یخه هوا کې؟ په ګرمه هوا کې هم دا هوا موسم ده نو، یخ خو نشته نو، همدې موسم کې دا وځي. همدې لکه یخ موسم کې دا نه وځي. ډېری خلک وایي په یخ موسم کې که دا بیا ډېر زیات خوند کوي. رښتیا ده که نه؟ دا خو یخ موسم کې نه وځي، همدا وخت د پوش همدې وخت کې وځي. او بس همدا ریټونه دي او میوه، اوس میوې هم ووتو، دا شمتالان او الوچې دا ووتو، پوش دا نور مرزانېږي.
د دې نورو میوو په راوتو سره د دې نرخ کمیږي. ورځ په ورځ کمیږي. دې کې هم دغه یو ډول دي که نه بل کوم ډول توتان هم لري؟ نه دا ټول هم دا یو ډول دي. یو ډول دی پوه شوې. توتان هم دا دي یو ډول. او یو ډول د پاکټ کې څه چې وایه ټول ښه ښه چې وایي که نه خراب هم پکې ځي؟ ښه چې خراب دی خوا غرځوي. ځینې خلک خراب منځ کې چې ښه خویه خوا دي نه چې هغسې کار ونه کوي داسې کار نه کوو ټول یو سر نه اچوو که نه نه چاڼ کوی یې خراب یې ترې لرې کوی نه خراب یې ترې لرې کوو ښه یې ډکې کوو. او دا خو اول او دویم چاڼ نه لري مطلب ټول همغه یو چاڼ یو چاڼ دی یو چاڼ. ډېره زیاته مننه. زموږ لیدونکو ته که څه پیغام لري کامره لګېدلی یو شعر یو ټپه چې خو ته ډالۍ نه بس پیام نه لرو بس خدای دې وکړي چې ټول خوشحاله اوسي او بس کوشش وکړي چې درسونه ووایي. کاکا ستړی یم چې سلام علیکم. بخیر راخی جوړې قراري ده. ډېره مننه. ته څنګه یې؟ بالکل خدای فضل دی قرار. صحت دې ښه دی انشاءالله؟ خدای دې وخت. نوم دې چې د لیدونکو ته ځان معرفي کړي. نوم مې محمد خان دی. محمد خان کاکا ډېر خوندور او ښایسته توتان دې راټول کړي دي. خپله هم خورې که نه یوازې ډبی کې پاکټ کې؟ خپله مې خورو خامخا چې ونه خورو نه کېږي که نه ډېر هغه کوو پاکټ کوو او لږو خلکو ته یې که نه. دا ستا لاس کې خو ډېر ښایسته او ډېر مزېدار او ډېر خوندور توتان دي که نه. دا له دغه ځای نه دا خو البته خوږیاڼو ولسوالۍ ده وزیرو سیمه ده که نه. له دغه ځای نه دا کوم ځای ته ځي؟ دا کابل ته ځي. کابل ته. نرخونه څنګه دي؟ نرخونه یې والا ډېر دي سږ کال ډېر دغه شوي دي. څه کال بېکاره دي؟ 80 روپۍ پر اوس کال ډبه سږ کال 40 روپۍ 15 روپۍ دغسې روان دي. دلته که کابل کې؟ کابل کې ولې دومره څه کال ارزان؟ څه ډېر شو که نه ټولې دنیا کرلي دي چې ته ګورې به توتان دي په دې وجه باندې به دا ریټونه راولوېدل. او حاصلات یې څنګه دي؟ څه کال یې حاصلات ښه ورکړي؟ لکه توتان څه کال یې ښه دي که تېر کال یې؟ حاصلات یې ښه دي. حاصلات یې ښه دي خو نرخ یې ارزان. نرخ یې ډېر راولوېده. هلته خو په ښار کې بیا ځینې خلک وایي ډېر قیمته خرڅېږي په ښار کې یا په کابل کې؟ نه خرڅېږي خو دغه خامخا چې په 40 دغه وخوري 50 خو بیا هم خرڅوي که نه. اوس دوکانداري د دوکانونه دي هغه دي که نه نو زه په ارزان هغه هم نشي خرڅولی. همدا 40 نه 15 نه دغه ریټونه دي. بالکل. دا خو د ځینو مرضونو په خاطر هم ښه دي لکه د ټیټ فشار په خاطر باندې وایي توتان ښه دي. اکثره ډاکټران لارښوونه کوي چې ناروغان د چا فشار ټیټ وایي توتان وخورئ. دا رښتیا ده که نه؟ بالکل دا صحیح خبره ده. صحیح خبره ده. ویټامین سي لري خامخا لري. ژوند او کار نه دې راضي که نه؟ بیخي هم راضي. بیخي راضي. لیدونکو ته څه پیغام لري؟ کامره لګېدلې کوم؟ بس الله دې ټول ژوندي لري او الله دې نیک صالح کړي او نور به څه هغه ته ولرو نو پوه شوې. ډېره زیاته مننه کاکا چې مرکې ته راځي سولې. ژوندی اوسې. ستړی مشي. وعلیکم سلام. څنګه یې؟ صحت دې څنګه ده؟ بس خیر او تاسو ښه قراري ده؟ که لومړی کې زمونږ لیدونکو ته ځان معرفي کړي. یوسف خان له خوږیاڼو ولسوالۍ. یوسف خان تخلص دې څه شی دی؟ حیدري. یوسف خان حیدري. یوسف خان حیدري دلته توتان راټولې دوی سره څه ډول باندې کار کوي؟ روز مزدوري ده که نه دا پټی د خپل ده؟ نه مزدوري د ورځې 2500 روپۍ راکوي. 2500 روپۍ. څه وخت راځئ او څه وخت به رخصت کوئ؟ سبوی 6 بجې رسو مازدیګر 5 بجې تو. له دې نه بغیر کوم کار کسب لري؟ خپله دیقاني کوي دوکانداري کوي که نه همدغه مزدوري ستا کار ده؟ نه دیقاني کو خپله دیقاني. دیقاني کوي؟ دیقاني مکتب هم وایي که نه وایي؟ مکتب هم ویل ولا لسم کې مې پرېښو بس. ولې دې پرېښود لسم کې؟ ولا ګډوډي شوه که نه مشران ته پکې منډه وکړه بس پاتې شو ناکام شو. د ایران د خدای خوار کې ډېری خلک په همدغه ستمو هیلو باندې له درس او له تعلیم نه وایستل. تقریبا ډېر غټ پټی ده. څومره ځمکه ده دغه چې دا ته پکې لګیا کار کوي؟ ولا دا خو دا پتیواتیانو اخیستې ده بس موږ مزدوري کوو داسې وایي چې 15 جریبه ځمکه به دو اخیستي. پتیوات نه دي خلکو اخیستې ده؟ او پتیوات نه اخیستې ده.
15 جریبه په 100 روپۍ اخیستل معلومات شته کنه ولا داسې دی لکه دا پټې 2000 روپۍ اخیستې نه 15000 یو پټې اخیستې دا یو سړي نه اخیستې ټول یو سړي نه د ځمکه یو پټه 2000 روپۍ اخیستې بیا ته وایې ولا کار نشته د خو ته هم توتان به دې کرلي اوس به 2000 8000 روپۍ باندې خرڅ کړي ولا خو دونه ځمکه نه ده که نه لږ دي که نو خیر دی 10,000 دې وکړي 40,000 دې وکړي په یو کار دی دلته لږ اوبه مشکل هم دی که نه اوبه هم کم وخت کې نه وي دا تنده پکې رتي هغه رتي بس دا شیان خو پکې راځي ډېره مننه چې مرکې ته راسولې زموږ لیدونکو ته کوم پیغام لري کوم شعر لري کومه ټپه لري او چې خدمن به یو ډالۍ خو به لري که نه خو به یې بېنوا نه پرېږده زموږ لیدونکي ولا دغه چې نه لرم نم ترتي نه یو چیز خو بدمن وایي داسې خو دې پرېږدو نه یو څه خو ووایه یو شعر ووایه یو ټپه ووایه ولا که شعر رتي بس دا واړه چې راغټ شوي دي کاري کې وایي دا شعرونه یې زده کړي ونه لاس کاله د مکتب ویلی ده د پښتو په کتابونو کې څومره ډېر شعرونه دي دري کتابونو کې څومره شعرونه دي یو شعر خو به دې زده وي ولا په یاد نه رسي خو کتابونو کې رسي په یاد ولا کې زده کړي لیدونکو ته څه پیغام لري مننه خیر شو ولا چې نه لرم بس سلام ستړی مشي وعلیکم السلام مننه ورور خوشاله اوسئ خپل ښه ډېره زیاته مننه شکر ده زه خو ښه یم ځکه تر دې خوږیاڼو پورې راغلی یم ته خپل حال وایې خپله څنګه یې مننه الله دې راته ژوندی لره خوشاله اوسئ شکر دی انشاءالله بیخي خیر و خیرت ته د دې دمه خو څه مشکل نشته دی زه خدای دې ښه لره همدغسې خوش او خندانه اوسېږي لومړی کې که زموږ لیدونکو ته ځان معرفي کړي نوم مې محمد مقیم دی د ننګرهار ولایت د خوږیاڼو ولسوالۍ حکیم آباد کری اوسېدونکی یم دا کلی حکیم آباد نومیږي نه دا چې دی د داګوسو ذاتپن نومېږي که خپله د حکیم آباد یې خپله د حکیم آباد معلومات راکړي تعلیم دې کړی که نه مننه الله دې راته ژوندی لره خوشحاله اوسېږي زه چې دی خپله د پوهنتون نه فارغ شوی یم د زراعت پوهنځي نه فارغ شوی یم د کونړ نه ښه لیسانس یې لیسانس یم بالکل زراعت پوهنځي نه فارغ شوی د زراعت پوهنځي نه کومې څانګې نه یې ځنګلاتو نه طبي منابع نه نو وظیفه دې پیدا نه کړله که نه څه کیسه وه که دغه په تړاو لږ معلومات راکړي نه والا وظیفې پسې خو ډېر زیات خواري مو وکړله چې وظیفه پیدا کړو نو داسې واسطه نه لرو چې مقصد ځان ورکې په ځای کړو که نه اوس وخت کې خو واسطې مسله ده ټوله او ځان مې تر اوسه پورې نه دی په ځای کړی ډېر اسنادونه ما هر دفتر ته ورکړي دي نو داسې هغه نشته دی چې موږ ته والا ووایي چې تاسو د دا وظیفې د واسطې موضوع چې در ډېره پخوا نه را روانه ده څوک چې څوک ونه پېژني همیشه همدغسې پاتې وي بالکل داسې ده دلته په څه ډول باندې کار کوي څو مزدوري درکړي د ورځې دلته خو چې دی د ورځې موږ ته 300 روپۍ راکوي ډبی کوو 300 افغانۍ 300 افغانۍ راکوي 2 بجې سهار راځئ سر چې دی زه خپله چې دی فعلا چې دی 2 بجې راځم یعنې تر مازدیګره تر مازدیګر ناوخته پورې کار کوو که نه نو دونه هغه نه مشکل نشته دی نور هلکان چې دی توت والا هغه لږ وختي راځي سهار وختي راځي که نه ته 2 بجې راځئ زه 2 بجې راځم درنو لیدونکو زموږ د ژوند یو دا اړخ ده د لیسانس په کچه یو چا زده کړې کړي او بیا هم 250 یا 300 افغانۍ ته ناست خو بیا هم د ناهیلی نه ده کار کوي او روزمزدوري کوي او د خپل ژوند چارې روانې کړي دي ژوند نه دې راضي که نه شکر د الحمدلله ډېر راضي یم ورنه راتلونکي کې کوم پلان لري کومه هیله لري که نه انشاءالله ولې نه خواري به کوو چې خپله وظیفه پیدا کړم او خواري کوم چې څومره تعلیم مو کړی د دې نه نور هم خیر تعلیم زیات وکړم انشاءالله چې راتلونکی مو ښه شي ځینې خلک وایي تعلیم وایي خلک د وظیفې په خاطر کوي په دې تړاو څه نظر لري تعلیم د وظیفې په خاطر ښه ده که نه د ژوند جوړونې په خاطر هم باید سړی تعلیم وکړي نه دا خو هسې خبره ده چې والا وظیفې دپاره څوک تعلیم کوي دا خو علم دی علم خپله رڼا ده څومره څوک تعلیم کوي مغونه چې دی ورسره سیستم یې برابرېږي او خپله رڼا ده که نه څومره مخکې ځي مغونه ورته پروردګار لاره ورښیي هغه د ځینو خلکو په اصطلاح چې خپل حق پیژني د بل پیژني ګاونډي پیژني هغه د ژوند کې د ګډو کسانو حقونه هم چې وپیژني تعلیم هم دومره ښه ده بالکل بالکل مننه لیدونکو ته څه پیغام لري کامره لګېدلې ستا خدمت کې ده لیدونکو ته مو دغه پیغام دی چې خدای دې وکړي چې د مونږ دغه ویډیو خوښه شوي او هر وخت کې د لیدونکي که چېرته نږدې یا لرې راتلی شي توتان خوړی شي ښه
په درنښت ورته ورکوی شو، مشکل نه لري. او تاسو د کور ودانوئ چې تاسو دونه ځان په عذاب کړی دی، دلته راغلي الله مو تل ژوندي لره او خوشحاله اوسېږئ. لیدونکو ښایسته یخه دیره ده، توتان پاکټ کیږي یا ډبي کیږي او ځوانان راټول دي. دې ترڅنګ چې کار کوي، زحمت وباسي، خواري کوي او یو مړی حلاله روزي پیدا کوي، نو خپل بنډار هم جاري ساتلی ده. وایي چې موږ ته یو څه ډالۍ حتماً په وروستیو کې لري. سلام ستړی مه شي. وعلیکم السلام، تاسو ستړي مه شئ، په خیر راغلئ. ډېره زیاته مننه. څنګه یې؟ شکر دی د الله فضل دی، خپل حال دی. صحت دې ښه ده؟ والله زه خو بیخي ښه یم. ته څنګه یې؟ بس مونږ هم ښه یو، شکر دی. کش و پش دې برابر دی بیخي؟ 4 5 دی. زه ډېر ښه ده. 4 و 5 بیخي ښه ده. صحیح ده چې دا 5 او 6 نیسي. لیدونکو ته که ځان معرفي کړي. هم ساحل مینوال ته وایم یو شعر. ساحل تاسو ته یو ډالۍ لري، یو شعر لري. ډایرکټ له نورو کیسو راتېرېږو، مرکې خو هم ډېره وکړې. ساحل نه یو شعر اورو. وای خفه نه یم، ګیله نه کوم، نه ړانده دي نه کاڼه دي، زه یو ځوان زلمی یم، دا مې حال د آیندې ته مې غمجن یم. ټوله ورځ بازار کې ګرځم، بس د ډېرې تندې غورځم. د چا وکړمه پوښتنه څوک مني زما غوښتنه، د ظالم ښار کې تاویږم، د ماشوم غوندې ژړېږم. یو ته لاس نیسم څه راکړه، بل ته لاس نیسم څه راکړه. یو وای معاف که میده نشته، بل وای زه پوډري ورک شه. خدای څنګه دنیا گۍ شو، د پوښتنې څوک مو نشته، د روزنې څوک مو نشته. ورځ تېره په دې حال کې مې شپه وکم قبرستان کې، کله کله په ډیران کې. بیا سحر شي بیا راپاڅم، بیا روان شم. یو وای لاس دې نشته وروره، بل وای خپه دې نشته وروره، بل وای ړوند دی، بل وای کوڼې. ته په مفت آموخته یې، نه دا داسې نه دی په سینه کې چې مې زړه دی سوری شوی پازې نه دی. رانږدې شه غوږ را مخکې که یو قصه کوم تا ته ځوانه، څوک به نه خبرې له مانه. یو 14 دې یادېږي، غمجنه دې یادېږي، هغه یو کور کې چې مړه و ټول په سرو وینو سره و، پاتې یو پکې زخمي و. رنګ ته مې مه ګورئ چې ښه یم، بدبخته زخمي زه یم. ډېر خفه کوونکی شعر و. دا شعر دې خپل دی که د بل چا؟ دا د بل چا تکراري دی. شاعري دې ډېر خوښېږي؟ ډېر زیات. او خپل هم شعر لیکلی سي که نه؟ او که له خپلو شعرونو راته یو څو بیتونه ووایه. زما شعرونه داسې لوفر ډوله غوندې دي نو. پروا نه کړي، هېڅ خبره نشته. وایي دا د دې دور ځوانان دي، پنسي جیږي کاږه بریتونه، په سټ کې پلیټونه، په لاس کې سګرټۍ. وایي زوروي مې چا یادونه، ټول د مخې مینان دي. دا د دې دور ځوانان دي. په لاس کې خطونه د سګرټو پیداغونه، سیو سپلای 6 بوټونه، رنګارنګې واسکټونه، په خدای چې ټول نامیان دي. دا د دې دور ځوانان دي. یو وای مونږ 20 شپېته یانې، بل وای مونږ ډمغمیان یو، بس په دغې باندې ویاړې، بل وای مونږ لوفران یو، ډلې ډلې چې روان دي. دا د دې دور ځوانان دي. یو سره بوکس پنجه ده، بل سره تمانچه ده، بس په بډه برچه ده. دا د دغې شبکه ده، یو رئیس بل قمندان دي. دا د دې دور ځوانان دي. آخره کې شیرزی وایي تېرېږي ټیک ټاکونه دې بې ځایه شبکونه، د پردو خلکو لانجونه، خدایه څه وکړم د ښکلو ټول شوقیان دي. دا د دې دور ځوانان دي. ډېره زیاته مننه. ډېر خوندور شعر. ته خو د کار سړی یې والکه. لا بس څه وکړو. وایي خلک مې د غره خوښ دي، ښکلې مې د زړه خوښ دي. زه خو د دې سترګو د بڼو نه جار او ستا په ما کې څه خوښ دي. او نور درسې نوي شي، مور پلار مې زاړه خوښ دي. ما چې د بیا تا کې دا شعرونه خوښ سو. ډېر ښایسته شعرونه دي. والله بس ستا مې سترګې خوښې شوي. ډېره زیاته مننه. سترګې دې ښایسته دي. لیدونکو ته کوم پیغام لري؟ لیدونکو ته بس پیغام دا دی، مننه برو. ګل وطن لیدونکو څنګ کې مې د دغه توتانو تجار ولاړ ده. د دلته څو جریبه ځمکه دغه توتان یې اخیستي دي
او له دغه ځایه د سره کارګران کار کوي، د کارګرانو په تړاو د توتانو په تړاو به موږ ته معلومات راکړي. له ده سره څو خبرې کوو. سلام، ستړی مه شي. سلام علیکم، بخیر راغلی. وعلیکم سلام. ډېره زیاته مننه. که لومړی کې ځان معرفي کړي. فهیم خان یم، د صخرو د ولسوالۍ فتح آباد کلي اوسېدونکی. فهیم خانه، څومره وخت کېږي دغه د میوې کاروبار کوي؟ میوې کاروبار خو ډېر وخت کېږي، تقریبا 10-15 کاله کېږي، خو د تجارت ته چې راوتی یم دا تقریبا 15-16 کاله کېږي. 15 کاله کېږي چې ته تجارت کې یوازې د همدغه توتانو تجارت کې، که نه د نورو میوې یا د نورو ترکاریانو تجارت هم کوي؟ نه، د دې ترڅنګ د مڼو کاروبار هم کوم، د زردالانو او املوک، بس هر څه خپل سیزن لري. یعنې چې د کومې میوې سیزن ته د هغې میوې تجارت کوي؟ بس همداسې ده. کار او ژوند نه دې راضي یې که نه؟ شکر دی، الحمدلله. ځینې خلک خو چې کار هم کوي، تجارت هم کوي، بیا زړه نازړه که پوښتنه ترې وکړي څه کار یې ښه مې وایي ولا خوند یې نشته ده، نو نه پوهېږم چې دا خبره ولې کوي. ولا دا تجارت او دا کاروبار د هر څه زړه غواړي، دا چې زړه ونه لري لالا تجارت ته باید ونه وځي. هغه د ځینو خلکو په خبره باندې چې ګټه چې ده په تاوان باندې کېږي. ګټه په تاوان باندې کېږي. څوک چې د تاوان زړه نه لري نو هغه ګټه نشي کولی. هغه ګټه نشي کولی. او موږ داسې نه یم تاوانیان یو لالا. نه، خدای دې تاوان نه درکړي. دلته د خوږیاڼو وزیرو سیمه ده. څومره ځمکه یې دلته توتان اخیستي، څومره فصل ده؟ دلته په جریبو چې واچي کېدای شي 10 جریبه راشي، خو دا اخیستونکی والا چې راځي یا خرڅونکی والا دا د پټي په حساب خرڅېږي او اخیستل کېږي. یو پټی ته ګوري، اصل ته ګوري، نظر ورباندې اچي چې دې اصل څومره دی، پټی څومره دی، بس په هماغه حساب پټي والا بیه کېږي او تجار یې واخلي، بس هماغې سره جوړ آمد وکړي او خریداري وشي. دلته د تر ټولو د جګ نرخ توتانو پټی په څو اخیستی دی چې هغه نه جګ بل نه وي؟ دلته مې د جګ نرخ په 2000 اخیستی. په 2000 افغانۍ دی اخیستی. او د ټولو ټیټ نرخ بیا کوم؟ د ټولو ټیټ نرخ بیا په 15000 دی. 15000 افغانۍ باندې ده. یعنی پټي ته ګورئ چې څومره څه رقم فصل پکې دی، همغه فصل ته په کتو سره تاسو ورته نرخ ټاکئ. او همداسې ده. څومره کسان تاسو سره دلته کار کوي؟ دلته تقریبا ورځ تر ورځې پورې فرق کوي چې اول نه شروع کېږي، د 10-15 نه شروع کېږي، بیا تر 50-60 پورې رسېږي. فی الحال همکار ادامه لري او تقریبا 45 کسان کار کې لګیا دي. تقریبا تر 45 یا 50. درنو لیدونکو، یو خواله د تجارت دا ده چې زمونږ تجارانو ورونو ته البته زما پیغام ورته دا ده چې دوی باید حد اقل چې پانګونه کوي، پیسې لري، نو داسې برخه کې د پانګونه وکړي، د سره زمونږ نور هیوادوال په کار باندې اخته شي. له فهیم خان سره تقریبا تر 500 تر 15 خان وای داسې ورځ راځي چې مطلب تر 60 کسانو ما سره کار کوي. نو دې 40 یا 50 کسانو ته د کار زمینه برابرول دا په کافي اندازه باندې وطن ته خدمت ده. فهیم خان، ستا چال چلن له دې کارمندانو سره، کارکونکو سره څنګه ده؟ ولا بس دا به د یو کاریګر نه پوښتنه کړې وه چې دا به درته ښودلی وی چې دا زه څنګه چال چلن کوم، څنګه اخلاق کوم. زه کوشش دا کوم چې یو کاریګر زما نه خفه نه شي. د ګل وطن یوټیوب چینل درنو لیدونکو، تاسو را سره دا ښایسته او خوندوره خپرونه وکتله. تر بیا چې زه فضل مالک ترین تاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم، تر هغې مو به پاک او بخونکي خدای سپارم د یو خپلواک او سوکاله افغانستان په هیله.